عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی إن الله تجاوز لي دا الله دي رحم تقوري ودي أمت باندي إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الله زما أمت ما فکړی دي سیوت ما فکړی دي خطا نسیان څه ته وایي هېرېدو ته وما استکرهوا علیه او هغه څه چې په دوی باندې زور زبردستي شوي دی چې دا کار وکړي دا درې خبرې الله زما امت ته معاف کړي دي دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی امام بیهقي هم راوړی دی او حسن حدیث دی حسن په دې دی ځکه چې بعض طرق د دې حدیث کمزوري دي او بعض صحیح دي اگر که د علماء د دې حدیث په سند کې یو پلن اختلاف دی چې دا صحیح حدیث دی که ضعیف دی که حسن دی خو انشاءالله دا حدیث د حسن په درجه کې دی ځکه چې د دې حدیث چې کوم سندونه دي او طرق دي او لارې دي په کې بعض صحیح دي او بعض کمزوري دي ټولې کمزوري نه دي صحیح پکې شته الحمدلله خو دې حدیث کې چې څه دي په دې خبره باندې په قرآن کې دلیل شته ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا یا الله منګه مرانیسه که چېرته زموږ نه هیره شي یا زموږ نه خطا وشي حدیث کې راځي که نه وي الله ورته وایي چې قد فعلت ما دا کار وکړو په یو روایت کې راځي چې الله وایي نعم بس وشوی داسې نه مرانیسم په خطا باندې او په هیر باندې یعنی کوم کار چې د قصدن نه دی کړی یا په هیرتې شوی الله په دوی نه رانیسي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الله په هغه قسمونو تاسو نه رانیسي کوم چې بې مقصده وي بې د قصد دی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله په هغه قسمونو تاسو رانیسي چې هغه د زړه نه وي دا هم دلیل دی په دې باندې لکه یو سړی دی په خوله قسم ټکی راغی اراده یې نه وه هسې یو خدای نه وي قسم مې دی والله الله یې په دې نه رانیسي در الله رحم او کرم دی او ځکه حدیث کې راځي په صحیحینو کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما امت ته الله هغه خبرې معاف کړي دي کومې چې د هغوی په زړونو کې او په نفسونو کې اوړي راوړي چې څو پورې په هغې عمل نه یې کړی او یې په هغې باندې خبره نه یې کړې معنی دا چې په دې زړونو کې چې دا خبرې اوړي راوړي هسې په دې الله رانیوه نه کوي او که چېرته الله په دې رانیوه کولی نو څومره به ګرانه وي خو دا د الله رحم دی دې حدیث کې درې خبرې ذکر شوي دي چې دا الله معاف کړي دي کومې خطا نسیان او اکراه چې چا سره زور زبردستي وشي شریعت کې په دې باندې ګناه نشته خو دا فایده ده کوي چې کله په دې باندې یو حکم بنایي حکم پې جوړېږي او کله پې نه جوړېږي لکه مثال لکه یو سړی دی په منځ کې خطا شو په دې خطا یې الله رانیسي شکیه نه وي پکې په خطا یې الله نه رانیسي یعنې قصدن د غلطي نه ده کړې خطا شو خو یو حکم شتي هغه څه دی سجده سهو به کوي صحیح ده الله یې نه رانیسي خو سجده سهو به کوي او که رکن یې پرېښودی نو دا رکن به هم کوي او سجده سهو به هم کوي ښه اوس روجې ته وګوره ځه یو سړی دی روجې کې د ورځې هیر شو تي او خوراک څښاک یې وکړو حدیث کې راځي فلیتم صومه دی د خپله روجه پوره کړي څه پېښ دی بلکې امام حاکم چې کوم حدیث راوړی بلکې ورسره دا دي فلا قضاء علیه ولا کفاره نه پې قضا شتي نه پې کفاره شتي نو هیر معاف دي خطا معاف ده خو کله نه کله به یو حکم جوړ شي لکه څنګه چې موږ دغه ذکر کو لکه څنګه چې موږ دغه ذکر کو د سجده سهو ده اوس یو سړی دی زکات یې راواغېستو
یو کس لی ورکو دوی دی غریب دی وروسته پته ولګي دا هغه مالدار دی د زکات حقدار نه نو د دې زکات وشو دویم پر بده زکات نه راوباسي او ځکه امام بخاري په دې مسله باندې باب هم تړلی چې یو سړی صدقه ورکي غني مالدار سړي له هغه ته پته نه وي الله یې په دې نه رانیسي ځکه چې پته ورته نه وي خطا شو څه شو خطا شو او بای کې یو ښکلی حدیث دی حدیث ابو هریره امام بخاري بیا راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو کس دا وی د حدیث وکړی دی وی چې زه به یقینا لازمي صدقه ورکومه وی چې کله صدقه د خپل مال نه راویسته فوضعها في يد سارق دا غل یې ورکړه دې ته خو پته نه وه چې غل دی وی چې سهار شو خلکو باز کو تصدق على سارق غل وی چې دی صدقه ورکړی شو غل یې ورکړه غل یې ورکړه وی هغه د الله حمد وکړو بیا ده وی چې زه به بیا صدقه ورکومه لازم وی چې نوره صدقه راویسته فوضعها في يد زانیه هغه زناکارې ښځې له ورکړه سهار بیا وی ټولو خلکو باز کو چې تصدق اللیل علی زانیه او پرون د شپې چې د زناکارې له صدقه ورکړی شو وی هغه وی چې زه بله صدقه ورکړم نور مال به ورکړم بل ورځې چې صدقه راوړه فوضعها فی ید غني هغه ښه مالداره سړي له ورکړه سهار خلکو باز کو چې تصدق علی غني هغو مالداره سړي له صدقه ورکړی شو وی هغه ده ووی ګوره دې ته خو پته نه وه که نه چې دا اولنی غل دی او دا دویمه زیناکاره ده او دا دریم څه دی مالدار ته خو پته نه وه وی هغه ده ووی چې اللهم لك الحمد یا الله ستا حمد ویم او شکر ادا کوم على سارق وعلى زانیه وعلى غني په دې هم شکر دی چې غل ته صدقه میلاو شو او زیناکاري ته میلاو شو او مالداره ته وی بیا ورته ده وویلی شو چې اما صدقتك على سارق هر چې تا هغه یو ورځ صدقه ورکړې وه غل له حالانکې تا ورکوله غریب له نو کیدی شي چې د هغه صدقې د لاسه د دې غلا نه منع شي زیناکاري له چې ورکړې وه کیدی شو چې د هغې د لاسه هغه زنا نه منع شي هغه غریب له هغه مالدار له چې ورکړې وه کیدی شي عبرت ترې ویل چې وګوره خلک د مال نه صدقه وباسي نو دې سړي ته اجر میلاو شو که نه الله یې په دې رانیسي نه رانیسي لکه دې کې یو ښکلې واقعه بله امام بخاري دا روایت راوړی دی یو صحابي دی معن ابن یزید معن ابن یزید وی چې زما پلار ابو یزید هغه یو څو دینار راوړو صدقه یې پرې کوله نو په جومات کې کېښودي روپۍ کوم ځای کېښودي جومات کې دلته به څوک غریب راشي که چې مسجد نبوي ته به غریبانان تلو راتلو نو به چې کوم غریب راغی دې ځای نه به اوچت وي زه رالم جومات ته زوی راغی د یزید زوی معن راغی هغه پیسې راوسته او خرچې ته صورت پیسې جیب ته ورجوړې چې پلار خبر شو هغه پسې ورغی ما ایاک اردتو ما خو دا اراده نه وکړي چې ته به یې دا خو مال ته ایښودي چې ضرورت یې هغه به دواړو کې خبره ګرمه شوه لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لکه ما نویت یا یزید ولکه ما اخذت یا معن یزید ته چې کوم نیت کړو د هغه اجر تا ته میلاو شو معن تا چې څه اخیستي دي ته حقدار کې ستا هم ضرورت نو یزید ته اجر د څه میلاو شو صدقې او خدای اراده نه وکړي چې دا به زما زوی دی هغو کېښودي چې غریب محتاج به ویل زوی راغی زه محتاج خبره صحیح محتاج دی وایه بس نو الله په دې رانیونه کړي الحمدلله او دا د الله رحم دی په موږ باندې دغه شان اوس ګورو سړی په غلطۍ سره په خطا سره څوک مړ کړي دیت پې شتي پې دیت که نه نشته پې دیت کفاره پې شتي روجې به نیسي دیت به ورکړي خو رانیسي نه الله په دې باندې یعنې حکم دا دی چې دی به دیت او کفاره ورکړي دا ځان له مسلې دي
دویمه دا خو هیر او خطا شو. اکراه څه ته وایي په عربۍ کې؟ چې چا سره زور زبردستي وشي، چې ته به لازم دا کار کړي او ده ته پته وي چې دی ماله نقصان راکوي. دا خبره پکې ده ګورې، چې د غالب ګمان سي چې دا سړی ماله نقصان راکوي. یو سړی ته خبره سي چغې چغارې وایي که نه، اګه جومات ته به نه ځي او ته کور کې کېناستې یاره پلاني مې زور زبردستي وکړي جومات ته به نه ځي. دا زور زبردستی صحیح معنی سره زور زبردستی. نو په هغې کې کله داسې چې د انسان بله حیله نه جوړېږي، بله لار نه وي. که بله لار وي په هغې به ځان ساتي، خو چې لار نه وي او دا سړی تاله نقصان درکوي نو دې ته زور زبردستي ویلی کېږي. و دې ځای کې دومره ګنجایش شریعت ورکړی که تا ته د کفر ووایي او تا کفر هم وکړو نو الله دې نه رانیسي، خو په شرط څه؟ وقلبه مطمئن بالایمان. سورة النحل کې الله وایي چې زړه به مطمئن وي، ځکه چې زړه به نه خو زور زبردستي نه کېږي. زور زبردستي خو په کار کې کېږي او په وینا کې کېږي، د زړه په عقیده کې کېږي. لکه اوس سړی چې ما عقیده بدله کړې ځکه چې ما سره سجل شو، زور زبردستي شو، دا منلی کېږي؟ دا نه منلی کېږي. نو دې ته وایي اکراه. په دې الله رانیونه کوي الحمدلله. خو دلته دا خبره یاده کوي که څوک صبر کولی شي نو غوره ده، لازم نه ده خو غوره ده. خصوصا د هغه چا دپاره صبر ډېر غوره دی چې په امت کې هغه څه مقام لري او بیا صبر کوي، ځکه چې ده پسې شاته خلک دي. لکه اوس یو عالم راونیوی شو په امت کې مشهور عالم یو، هغه ته وایي چې ته لکه دا غلط عقیده ورته کوي، ته دا ټکې ووایه چې دا داسې دی. که دی و هېڅ خبره نه ده، خو نه ویل غوره دي، ځکه چې شاته خلکو ته بیا یو شک او شبهه پیدا کېږي. لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله په جیل کې پروت و، څومره کلونه هغه په جیل کې تېر کړي په دې خبره چې هغه قرآن د الله کلام دی، مخلوق نه دی. د هغه وخت باچایانو بدعتي مولیانو چې څومره هغو ټولو دا یو قرآن مخلوق دی. نو دغه ټیم کې هغه هم سهیله جوړولی شوه، ځکه چې بعضو مولیانو خبره کړې وه د جیل نه یې وویستو. د امام احمد سره بعض مولیان چې جیل شوي هغوی وویل وی قرآن مخلوق دی، خو د څه دپاره وویل؟ چې اوس وزیریږي یا چا به داسې ووایي زما لفظ په قرآن باندې مخلوق دی، دا به داسې لکه خبره تاو را تاو کړه. په دې کې هم شبهه پیدا کېږي اگر که یو معنی به صحیح. خو امام احمد وایي چې زه یې نه وایم، زه یې نه وایم، ځکه چې بهر په لکو خلک زما انتظار کوي چې دی به څه وایي. نو که زه ووایم هغوی ته یو فتنه جوړېږي. داسې ټیم کې بیا صبر کول څه دي؟ غوره دي. او په زور زبردستي چې بچا باندې څه وشي هغه نه حسابېږي. لکه مثال یو سړی دی زور زبردستي پوه شو چې ته به د خپله ځمکه خرڅوې، د عقد نه دی صحیح. لکه یو سړی راغی او داسې کېږي هم په دې علاقو کې بعض د غریبانانو سره دا قومونه چې کمزوري اکثر دا زورور پرې راشي ځمکه ته به زور وایي، که نه شي کېږي داسې. د عقد نه دی صحیح، دا باطل دی، ځکه دې سره دلته اکراه زور زبردستي شوی. یو سړی دی په هغه په تندي وله ټوپک کېښود چې ته به خپلې ښځې له طلاق ورکړې، دا طلاق به حسابي نه به حسابي، د هغه اختیار خو پکې نشته. الا یاد کړئ ګورئ حقوق د مخلوق هغه جدا خبره ده. لکه اوس یو سړی دی زور زبردستي پوه شو، تماچې پې کېښودی شو چې ته به دا پلانې ووژنې، څه به کوې؟ ولې به نه وژنې؟ نه ولې به نه وژنې؟ دلته دی وژنې. جواب یې دا دی که هغه چېرته دا ووایي یا چا ووایي چې دا خو مکره ده، په ده زور زبردستي شوی، موږ وایو صحیح ده، خو دا نه دي جایز تاله چې د خپل ځان دپاره او د خپل ژوند دپاره ته یو بل نفس وژنې. ته دې پکې لاړ شي که نه، خو د بل غریب څه ګناه ده چې ته یې وژنې. خلاصه د حدیث دا ده چې الله په دې دریو خبرو باندې د امت نه رانیسي او